زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. ریډبول انرژي چې پښتو معنا یې سور غوایي ده، هر کال تقریبا څه کم 2,000 میلیونه قوطۍ په نړۍ کې څښل کیږي او دا 2 کاله یې د خرڅلاو بازار په بې ساري ډول په نړۍ کې ښه روان دی چې د ریډبول په تاریخ کې یې ښه ګټه کړې. ریډبول په 190 هیوادونو کې پلورل کیږي، خو په ترکیه، سویلي افریقا، سعودي هند، کویت او پولینډ کې سکال بیا له 18 څخه تر 25% یې پلور پورته دی. ریډبول کمپنۍ په 1980 کې تاسیس شوې ده او د فوټبال د نړیوالو لوبو او د فورمول 1 موټر ځغلولو مالي ملاتړ کوونکی دی. د ریډبول مرکزي دفتر په اتریش کې او نړیوال دفتر یې په تایلند کې فعالیت لري. د مشهور شرکت د فوټبال څو نړیوال کلبونه هم سپانسر کړي دي. خو یاد دې وي چې ریډبول او بل هر ډول انرژي څښل د بدن لپاره له تاوان پرته بل څه نه لري. له 18 کاله کم عمر ماشومانو او حامله دارو میرمنو ته خو بیخي د ټوپک ډز دی. د ریډبول کمپنۍ وايي هغه خلک چې فکر کوي دوی د غوایي سپرم ورسره ګډوي درواغ دي. د غوایي سپرم نه ورسره ګډو او هغه ماده ټورین نومیږي او خلک فکر کوي چې دوی د غوایي له سپرمو لاسته راوړي. د ریډبول کمپنۍ مسؤلین وايي دا موږ د درمل جوړولو له مشهورو کمپنیو څخه اخلو چې هغوی یې په مصنوعي ډول جوړوي او هغه د درملو کمپنۍ هم دا ماده په ښه او سټنډرډ کوالټي جوړوي.